السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو په موبایل کې د کالکولیټر یو پټ راز دی ملګرو. یو کالکولیټر دی، یو د موبایل خپل کالکولیټر، یو کالکولیټر به تاسې راواړوئ د پلی سټور څخه. نو مطلب کله چې تاسې د پلی سټور سره راواړوئ ډایرکټ چې مو هغه خلاص کړي، په هغه کالکولیټر کې تاسې کم کارونه کولی شئ. حساب کولی شئ، ویډیوګانې لا کولی شئ، اډیو لا کولی شئ، ویډیو وي، نعتونه، تصویران، هر څه لا کولی شئ ملګرو. مګر چاته به دا معلومه نه وي چې آیا ده په موبایل کې یو شی لاک کړی دی، نه دی لاک کړی. راځو ملګرو دا کالکولیټر دی. دویم پر عالم کالکولیټر ته زه یو کل پر کوم، مخکې ما ورکړی دی 1100. صحیح دا رقم سکرین به تاته راوي، چاته به دا معلومه نه وي چې مطلب ده په دا کې ګوګل کې هم تاسې کتلای شئ، کولی شئ هر څه چې لاکوئ. اپلیکیشن لاک هم په دا کې شته ملګرو. ګوره اول دغه اپلیکیشن لاک شو، زه دا پر وم. د دا کالکولیټر په ذریعه زه پلیرونه هم مطلب دغه کولی شم. فیسبوک شو، فیسبوک نه میسنجر، دا یو ډول شی لاکوم، کروم، دا لایټ فیسبوک زه لاکوم، حفاظت. صحیح ده. دا اوس پروالی ملګرو پیټرن کوډ به تاسې ورکړي. دا شو ما دا کوډ ورکړي، دوباره تصدیق غواړي. صحیح ده، تصدیق یې وشو، دا خو لاړ. او اوس په ملګرو په دا کې ویډیوګانې تاسې په کومه ذریعه لا کولی شئ. نو اوس راځو ویډیوګانې هم لا کوو. ویډیو دلته په ملګرو په دا طریقه سره به تاسې ورشئ، دلته به یې ویډیو ورکړي. دا ویډیو چې مو کله پرواله نو به تاسې انتظار وکړئ، دلته به مطلب تاسې د ګلري هر څه ویډیوګانې چې دي هغه به تاسې دا ویډیو په یوه ویډیو لاکوو. تاسې باید دا ګوره دا ویډیو اوس دلته لاک شوله. هېڅ چاته به دا نه وي معلومه چې دا څنګه کالکولیټر دی، دا څنګه لاک دی. ګوره دا یې راغلی، حساب هم کولی شئ په کالکولیټر کې، هر څه کې کولی شئ. مګر لاک کوډ چې کوم هغه کوډ هم تاسې کولی شئ. ګوره دا د حساب دی، ضرب و تقسیم هر څه پکښې دی. مګر لاک به تاسې ورلګولی، دا بیا هېڅ چاته نه وي معلومه. دا کالکولیټر یو خوندور راز دی ملګرو. ویډیو درسره لایک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ.